هغه چې لوی لوی ویښته ساتي، هغه چې ګرځي بډ وهلې پیل شي، د ټوپک سر ته د لونګو زومبي په کمربند کې شپږ تاجره، د کبره کوپ پټکې په سر ته وکړې، هغه د جنګ په مینه مست شازر دی. نن یې کیسه د خپل جنګ کوله، ویله نن مو په کونړ کې جنګ شو، موږ د غره د سر نه ښکته وکړه، اوس د فوجیانو سربازان ولاړ وو، په موږ یې کوز کلونه ډزې کړو. علي صاحب یو څو دستي بمونه هم وچل، موږ پرې د پاسه څو راکټ وویشته، د زنانه او ماشومانو ځوږ وکړو. جنګ دومره تود شو چې تپوس مو کوه، د خپل پردي پکې هېڅ فرق نه کېږي. زما نظر ته یو سرتېری راغلو، ښکلي ځواني وطنکۍ هلک و، رسۍ ما طرف ته ډزې کوي. زه یې څه ډېر وارخطا کړی وم، خو ما هم سم شیشکې اخیستی ونه، ما پې څو ډزې وار په وار وکړلې، زلمی رسا په سینه ولګېد. زه په تلوار ورپسې پاڅېدم، دغه ځوان د مرګ سوګی وکړ. بل خوا موبایل یې ټنګېدو په جیب کې، ما یې موبایل د جیبه راوویستم، اورمه څه چې یو ماشومه وایي پلار جانه کور ته ته راځې او که نه هغه دوکان والا سودا نه راکوي، وایي پیسې درپسې ډېرې شو. دا شویمه ورځ د موږ اوږې ناست شي، زه یې د سکول نه هم راویستی یم، ستا پیزار نشته، جامې زړې دي، پلار جانه معاش ته دې اخیستي دي، چاله یې ورکړه چې خواړه وي ښه دي، چاله یې ورکړه چې خواړه وي.